نو د ملک جنجالونه ډیر دي او یو جنجال پکې قضا عمریم ده. د قضا عمره د بیخ پته ولګوي، د بیخ چې دا قضا عمري ولی را شروع شوی و، یا دا مانځه کې ګوتې اوچتولو ته دا حرام ولی ویلې کېده، یا د جمعې په ورځ 4 رکعات احتیاطي مونځ دا چا ویلی ولی ویلې کېده. انګريزانو دا داسې چال چلولیو لکه د دیوبند او د بریلی چال چې چلیدو. دا خزه سره ماشومو، نو ماشوم جمعات له چراودي دا د خزه بروایي کوي، یو غم نه دی او د سره بچکه د سره بوس دا د وجلو نه دی. عزیزانو دا د سیو چالو لکه دیوبند چې جوړ شو او هغه نه آغاز شو د انګريز خلاف. انګريز خو ډیر شیطان ملک، هغه وی چې دیوبندیان مونږ پسې پریوته اوس په هندستان کې زمونږی ساره د ګران دي. نو یو مولا خرید کو، هغه ته وی چې ته اختلافي مسلې راو باسا چې دا دیوبندیان تاسو راون خلی او مونږ ته خلاص. هغه مولا چیر شروع کسه، الواشتاو نشتاو، ګړشتاو نشتا، زیارت شتاو نشتاو، جنډا شتاو نشتاو، قوالی شتاو نشتاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی، هغه بشر دی او که نور دی. دا کیسې شروع. دیوبندیان چې ور سره ونخته انګريز د خیر په ډیرای کې. زما په خبره پوه شو؟ دا بنیادی سازش د پیرنګیانو، دا کیسې هم بنیادی سازش د پیرنګیانو. مولا خرید کړي، پیر صاحب خرید کړي، چاله جنجال راو باس چې دا غزاګانې پاډه باندې شروع دي چې دا بند شي. جنجال راوته صاحب قضا عمري. اوس تاسو لګه کلو کې د مسلې خبره راته نه کوم، او تاسو په دې پوه. ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړی، ټول کال، او په دې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا راوګرځي په جمع باندې، د دې ټول کال منځونه پر اثر کیږي. وبش نو بیا قضا عمري دی ته. اوس اصلي دین اغا ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرون اولا دی، قرون اولا ابو بکر عمر عثمان علی، دا اصلی دین دی. یا د پیغمبر زمانہ کې یا قرون اولا کې د ټول کال منځونه په جمعۃ الوداع باندې را ګرځول په جبه سره. په قرون اولا کې په قران او حدیث کې یو دلیل خای چې مونږ هم شروع خلاص. او دوی څه وایي؟ نه نه کنه دا سواد صاحب کړي وا، سواد صاحب خالقه د سواد صاحب عمل مونږ د پاره په شریعت کې حجت، اجماع، قیاس، دا څلور دلیل دي د شریعت، آیات، حدیث، اجماع، قیاس. په دې څلورو دلیلونو کې وخایا پلانی پیر صاحب کړي دا او پلانی بزرگ صاحب کړي، ما د پاره خو هغه دلیل نه. ګوت او چتول په منځ کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چتا کړي. دی خو وګورئ زما د لاس یاقد الخنصر والبنصر ويحلق الاسطام على الابهام ويشير بالسبابه. په دې کې لس قسم روایت حدیث کې راغلي، لس قسم روایت په حدیث کې استراب نه ده، دا توسع ده. یو شی چې په ډیر قسمه په روایتو کې راشي دا توسعي. توسع دا معنا چې په هر کیف دی ادا کړه نو سنت ادا کی. ګوره داسې لګ داسې لګ داسې داسې په دې کیفیتونو کې هر کیف اشهد الله اله الله اله اشهد زګوي کو ان د دې خبره لا اله چې نشته د معبود برحق الا الله مگر یو خدای. دا په دې وجه پیغمبر کړي وا اشهد الله اله الا الله چې دا قول دی او ګوت او چتول عمل دی. نو پیغمبر وی چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي. خدای یوازې په خله نه ویم په عمل هم ویم چې ته یوي. ما په خبره پوه شو. او دوی څه وی؟ وی رسول الله لمونځ کې شیطان راغلی چې خدای یو دی او کدو دی نو هغه ګوته ورته اوچته. تاسو له خو شیطان نه راځي. خدای رسول الله دومره کمزور او چې هغه شیطان راتلو مونږ له نشي راتلی. دا عقل خبره ده. ها وای شیخ صاحب یعنی رسول الله له شیطان راځي ورته چې خدای یو دی کدو دی. دا رسول الله دومره کمزور دی ها او مونږ له نشي راتلی مونږ تکړی. دا تاسو عقل دسه خلق هم شتروره چې هغه سره ځکه په صف کې نازم دی یاري پټه کومه
په موس کې راټوپ کوي دا ګوته د لماتای ښا احتیاط څومره دی احتیاط دومره دی چې د تشو متیازو په سوري کې مالوچ منډي ولی وای اسنه چې ز پوی نه مو چرته ساس کرانه و اسنه چې نو د دې استنجا په ځای کې چې ګوره دا باتای د مالوچ پر احتیاط دا او چې لوري ودیږي نو تسبیح ور سره اللهم صل علی سیدنا شیخ صاحب څنګه چل کې ما دې ازي پینه ما بس انا زره ما دې بغل جیب کې واچو اللهم صل علی ما دې ازي پینه ما بس دې بغل جیب کې نو چې زی دې لا برازي چې نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نی کی تی روزہ کی کرو ہوئے وی دا منزل دستاویرو کی او دارو جد ډیر پتا باندې وجاړي د حلال او د حرام تمیز دې نه دې کړي نو منځ او روزه به دې څنګه وشي تا ټول ژوند پلیت او مردار او حرام دې نو روزه به دې څنګه کیږي ډیر خلق داسیم دي دفتر لکار لور شي روزه ماته درونه او جی ها کې نه ستا کارولو کې هغه پیسو باندې ماخام روزه ماته راوړي باغی چې روزه ماته کې هغه روزه به مسمان لګ او د دې روزه ثواب به هغه د خدای په لاس ملایي ها ماما اوس کیږي بس دا گاډو والا په سرک غریبان ولاړي او بیګاله بچو له روټای پیدا زورور پیراشي واچو کنال کله لفافه کې لګڅ خان اور ته غریب ګټای کې چولې مولې وای اوس په دې چولو چې دې پتاڼه کې روزه ماته کې د دې خان روزه به خدای ته ور مخامخ کی نو ماما ټول دې ځان ته ګوري ټول اوس مونږ مليانو لرو جماعت راغه خپو چې زما مالک کې د دینه د کافر بچي بل نشته دا سړی لوی آرامي دي او د جواره د پړ نال دې ټوله نال او هغه پتلس نیولې د ورو جماعت او سموسه راوړي نو زمونږ د جماعت امام دی هغه د مړای ډیر راکاږي د سړډر ناری کې پدې مړای ناشپا میں ورته ما چې هلکه نن دې دا ډر دې روغد ناری کې جوړ د پلاني د کور رو جماعت راغلو عزیزانو دې اړه کې سوچ کوي روزانه اخیره دا کدوهمه دا کدرهمه بشي ارته چې کیږي بکیږي او لک سوچو کې دې اړه کې چې دا مونږ څنګه یو دغه سره کیږي ٹھیک شو ګناه د چانشتا خدای ظالم نه دی او نه خدای مونږ سره ظلم کوي چې مونږ څنګه یو دغه سره کی اخیری مسله سرسایه د اختر کې باور کا سرسایه اعلانونه به مو موردلی چا 12 روپۍ لیکلي په اخبار کې 40 لیکلي چا تلی کی یو پکې بل یو فرقه د فقه جعفریه ورته خدای خبر چاغیا تسولی کلی کسو دا کله غیر شیعه او مليانو لګي دا تنبیلونه ډیر غټي سرسایه عزیزانو پوکم 2 روپۍ کی ٹھیک شي پوکم 2 روپے سرسایہ دا د فی سړی په سر احتیاطن 2 روپے کوي تا باندې صرف د خپل ځان باور کې او د نابالغ بچو باور کې د بالغو بچو پتا نشتا ٹھیک شو کم بچی چې بالغ دي داغي سرسایہ په خپل سر د خزیدم په خپل ځان دا په تو پهولا خپل سرسایہ په خپل ورکه ورکوي دا خزید تاسو وای په د جمعات کې ناس خلق په ایمان وای زمون خزي زمون فرمان برداري دي وای شیخ صاحب تا خدا کړي خطه تانګي زمون خزي زمون فرمان برداري ماخامي ټیم کې د خپل خزو تماشام کوي لک سکمه چی 10 بدرستخان راکې بازار روان دي سره وړه نشي په دې ته بنګوري چې هغه په 40 روپۍ ټاټکې چلولې نو په 40 څه کی کور دی وران شو چې صحیح واسو دایره وړه ده نو د خزم پتا نه کیږي په ګرنیټه ولا د ځان او نابالغ بچي 2 روپۍ کني پیسې در سره نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشي لیکن دی وخت کې چې کوم عذابونه په دې ملک او په دې قوم نازل دي دا قوم په سوچ نه کوي چې دا مونږ سره کیږي ولی په خورز مونږ نه پويګو او په بد ورځ مونږ نه پوي یو مصیبت را باندې راشي نو دا سوچ مونږ نه کو چې دا ولی یا یو د خوشاله ورځ زمونږ په غم بدل شي
نو دا سوچ مونږ نه کو چې دا ولی بس یو بل پسې بشو بدر دویل به شروع کو پلانی داو کو ډنګړي داو کو پلانی داو کړو ډنګړي داو نه سوچ په خپل ځان پکار دی که په ملک باندې حکمران غلط راشي حکومت په د بيدینو راشي نو قوم ته سوچ پکار دی چې دا ولی نو دا ولی علاج با په خپل ته پوي شي چې دا زکه چې زنیم ټیک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې تاسو یې نو داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې تاسو یې داسې به در باندې حکمران راځي دا ولی جواب بوش چې زه ټیک نه يم ځکه الله تعالی ما ته حکمران نه نصیب کړي بعضی جماعتونو کې امام نه شکایتي خلکو او ما ته وای زاغي تداوم چې تاسو سوچ وکئ که تاسو خوان خدای به تاسو ته امام هم خ نصیب کړي یو جمعه ډل رااله ویل زمونږ مولا او کوته کې راواغستو د مخې ټولوال مال تاسو قابل د دیو دا کوتکمار امام زکه خدای درکړی دی چې تاسو څه کوتکمار ښکاری ویل خدای راستی که مونږ کې یو ملالی شته ټول ویل رامیان یو بس خبر خلاصه چې څنګه یې دغسې به درته امام ملاوي چې څنګه یې دغسې به درته فتوی او فیصلې ملاویږي دې ځان ته وګورئ کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یې دغسې به در سره کی هغه د غلو کار په لاره غله ناستو نور غله په لاره تېرېده د تېرېدونکو ته د ناستو آواز وکړو چې هلکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغسې یو بس هغیم غلی شو هغیم غلی تیر شو مرګرو ته تپوس وکړو چې دا ولې ویل پوه نه شوئ بېخه موږ هغې وی چې څنګه یې دغسې یو چې څنګه تاسو غلی یئ داسې مونږ هم غلی نو مونږ چې څنګه یو داسې را سره کي نو ګناه زمونږ ده نقصان زمونږ دی هغه کومه ګناه ده دې وخت کې چې غریب پې صرفه کوي کومه ګناه شته جواري نه لوی جرم او لوی ظلم بل نشتا ټول غریبان جوارګر دي کنه دي د پودر اسکلو نه لوی ظلم او لوی جرم د ټولو غریبانو زامن پودرز کی کنه دغه سي شراب والا دغه سي غلا والا د ټول غریبان په دې قهر گرفتار دي کنه نو عزیزه چې ته غریبی داسې نه تیرې کومه طریقه د غریبای چې خدای او دغه رسول ویل دا نو الله پاک بچر استا حال بدلی نه او نه په پتا باندې ښه حال راولي او نه په پتا ښه ورځ راولي چې سو پورې تا خپل حال په خپل بدل کړي نه الله پاک مونږ کې بازي دي مونږ شکلونه ښه جوړ کړي الله زمونږ شکل ته نه ګوري زمونږ عمل ته نه ګوري الله زمونږ زړه ته ګوري چې زمونږ په زړه کې د خدای متعلق څه دي نن د دې قوم وګوره د دې قوم په زړه کې د خدای متعلق څه دي قسم په خدای دی که تھرو آؤٹ پاکستان خاص او عام مولا او بزرگ که خدای د دوی یادم دی یاد وقتی طور بیگاره سم غوگونه خلکو د شپې ته نه سملاسته نشم سار ته نه سملاسته نشم یو ټرار دی یو غرار اختر دیو کنه دیو صحیح دیو کا غلط دیو اختر دیو کنه دیو کور دی د میردین جماعت شخو چرته کې نه کنه صحیح دیو کا غلط دیو صحیح دیو کا غلط دی د باګړو دلا خزه د کال دولش بیاشته ټکه مون نه کوي دا خزه د صحیح ده کا غلطه ده صحیح ده کا غلطه ده صحیح ده کا غلطه ده زن طلاقه دا پختنه دي چانه نه کړه ټول کال مونږ نه کې دا دیونه ویل چې دا صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی که غلط دی خو اختر راغی صحیح دی که غلط دی صحیح دی که غلط دی خدای دی کور د ملیانو وران کی ورپسې دی کور د دې قوم وران کی دې قوم له روزه کا اختر کا پتو په ولګی چې څه کوي یا کوي ورک شي دا یو روزه فرض ده یو اختر ضروری دی کافرون پکې ټلیفونونه وکړه کافرو جو اختر څنګه چلو ته څه کار دی دا کمیونست او سوشلیست دا خدای نه منلو والا د څه کار دی ټلیفون سره چې اختر صحیح دی که غلط نو یو ورځ راشي صاحب یو غومی بیا هغه شپې له به د دې قوم حال وګورئ بېګاله که اختر کېده زما په وسې اتوار له کومه نو
بیګاله به وګورئ د دې قوم ډزې. تیرو ډزو کې هغه د مور میړی کرکټ ګټلی و، 240 کسان پکې وویشتې شو، 8 پکې مړه شو. اوس بیګاله به اختر کې وګورئ نو کمې د سوټای زوی سره چې تماچه ده یا ټوپک دی او ټکار به بیګاله جوړ. دا څه خلق دی، دا څه قوم دی، دا څه د دې قابل دی؟ زه په ایمان درته وایم چې ما ته دا قوم د دې قابل هم نه ښکاري چې ورته السلام علیکم ووایم. د دې قابل د بني ادم نه دی. اوس دې اخترو کې تاسو ګورئ، دا د کلو خلکو په لارو سواري، په ډیټسنو سواري، یو هڼ جوړ دی، غوامه ده. څه چل دی صاحب؟ نن د پلانی بابا میله ده، نن د اکا بابا میله ده. بیا د کل هم غریبانو بچی وګوره په سینماګانو کې ناست، کل هم غریبان. دې غریبانو ته دعا کوي چې خدای پاک دې حال ښه کړي. دې غریب چې د ټاټکي په مزدورۍ وګټي او هغه پیسې بیګاله په بایسکوپ کې ورته چغې شو جاله شمع سینما یې بند کړې ده. شمع سینما به د چاپلار بند کړي. د چا؟ ستاسو پښتنو ده، منګه پښتانه. څنګه بند کړه؟ مال بندول دې ته نه وایي، بندول به په هغه ورځ ومنم چې د پېښور په سینماګانو بلډوزر وګرځوم او رانه لوټه لاندې باندې پاتې نشي. لوټه نن ستا ټول ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی. ټول ملک دا میوزک سنټر ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا ویډیو گیمونه او بلیټونه ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا بایسکوپونه ټول ډمتوب دی او که نه دی؟ بھئی ګیلې چا نه کې؟ دا خو به کار هله کېږي چې د ملک حکمران هغه سړی راشي چې هغه د بېدینۍ نوغه د ملک نه وباسي. نوغه اوس یو فیصله شوې وه چې دا شامي روب باندې چې کوم د فوجیانو سټیډیم دی په دې کې به د اختر د ورځې نه والا 10 ورځې ډمې ګډېږي، ډمې به پکې ګډېږي. او دا ډمتوب چې چا په ټیکه اغستی و په 2 لکه روپۍ ورځې اغستی و چې هر قسم ډمتوب به پکې زه کوم. اندازه کوئ اوس چې ما سره په شامي روډ باندې 10 ورځې ډمې ګډېږي او ستا د خواص ښځې او نر پکې ناست دي. غریبانو له د غریبۍ د ډمتوب کورونه کولاو دي او امیرانو له د امیرۍ د ډمتوب کورونه کولاو دي. اوس مونږ ته وایي روژه شته او نشته. وروره روژې موجې نشته چې دا چا نیولي د دوی لا خدای بیړه غرقه کا. ته پوه شو په خبره؟ دا لا غرق دي او چې چا خوړلي د هغې خو د هغه پلارم کور روان دی د خندیرانو. روژې کم دي؟ تش خر له مې خوله وتړله نو ټوله ورځ مې ګیا نه وه راچوله نو به د خرم روژه شوه. زمونږ روژې خو د خرونو وي. کوم ارامتوب دی چې مونږ به پې صرفه کوو چې مونږ روژې ونیو. نو عزیزانو عرض مې داو چې خفه نشئ، دعا دا کوئ چې یا الله د ملک سرمایهدار تباه و برباد کی. خدای د مرګ کروڑپتیان او ارب پتیان تباه و برباد کی. اے الله دې وخت کې ملک چې د چا په لاس کې دی خدای د صفحه هستی نه مټاو. دا د قوم د رګ و ریشې دشمنان او دې قوم په تقدیر کې چې د چا تقدیر کې هدایت نه یا د تبلیغی مرکز دعا ده خدای دې هلاک چې دا ځمکه تې پاکه شي. بالکل زمونږ خو دماغ ناامید شو، توقع نشته آینده، تصور نشته آینده چې دا قوم به ټیک شي. که بازارونو له ورشي، که په سړک روان، که 3-4 کسه د هلکان نه دي، دا زلمي هلکان دا چې په لار رواني یعنی چې 100 خرونه رواني داسې شور به نه اچولې لکه 3 هلکان چې وایي دا په ایمان ده که نه 100 خرونه. او هغه د سوټمارې زامن غریبان روان به یو مخکې بل پلانیا د مور څه چلو شو مور در باندې بوره. هغه چغې خو به نه وایي که په ریړه کې ناست دي وته سټونه هم د ریل ګاډي لاندې، که په ټانګه کې ناست، که د غویانو په ګاډي کې ناست، ته د دوی دا مجلس د سړي زامن نه دي. دا خو ظالم دارې مشین په کار دی وروره چې هر سړک باندې دی لګولی یو څوک پې تېرېږي او به نیسي او وراچوي سر یې اخوا او تنه یې دی خوا، سر یې اخوا او تنه یې دی خوا، سر یې اخوا او تنه یې دی خوا او بلډوزر در سره یې ورته چې دا مړي وړه چېرته سیند ته یې غورځوه. دا خو د دې قابل قوم
دا دې قابل نه چې صاحب روجي دی او ثواب مشو لاملیان پکې را پاسي صاحب ورونو ختمم چلاو کو فردوس جنت کې درته کور جوړ شو فردوس جنت ته وګوره د خپل شکلونو تاسو په ایمان وایل کې شیشه راوالي د خپل مخونه وګورئ چې د دې قابل یې چې فردوس جنت ته نه وځي لاندې ګوره د گورنمنت هاوس کې دنه یو گورنر ناس ته داسې شکل دی لکه د انګریزي چرګ دلته ججوري راځوړاندې دي نو پټای ورتړلې دي چې ججوري مې نخ کړ د گورنمنت هاوس گیټ ته هوته ورنږدې شه چې څومره منډه اسپایان درکې د گورنر گیټ ته نشي نږدې کېدی او د خدای جنت ته په دې عمل او په دې کرتوتونو نږدې شي یار خدای ته وګورئ لږه خلقو کوي خدای ته وګورئ دا د خدای جنت چې دی دا درته دومره سپک ښکاري چې د گورنر او د وزیر اعلی د بنگلې د گیټ نه سپک دی چې په دې گیټ سپایان ولاړ دي او په دې شکل سره او په دې عمل سره دې نه پریدي چې څو پورې در سره ایډنټی کارت نه او پاس نه نو د خدای جنت له په دې شکل ته نه نو عزیزانو ژوند زمونږ ټول فراډ او دوکه ده غره نشي په دې چې دا میاشت تم روزې ونیوي غره پې نشي اس پته نه اس پته او یا شکان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي روزي همونی وي اس پته نه لګي چې د یار منظور نظر بسو کی او आवाज بچا ته وشي چې راشه ستا روزي می خوخي وي نه نوزه زما د جنت اس پته نه غاوره په نشه د یار د مینې نو د دې وجنا نن اخیری جمعه ده دعا وکي په اخلاص چې خدایا عادت مو کو پته نه لګي چې دا روزي مونږ پسنی ولي چې حلال او که حرام که پارام هم نیولی روزه پته نه لګي خدا د عادتم په عبادت مم او هغه معاملې را سره وکړه چې ته په قیامت کې چې ګناه بم په نیکای بدله د خدای هغه معاملې را سره وکړه ګناه په نیکای بدله کړه کله عدل او د انصاف تقاضای په مونږ خو بوی د جنت هم حرام دي عزیزانو دا یو چټ چا دلته یې خېده د قضا عمرې ته پوسې کړي